بله بسم الله الرحمن الرحیم. نن د غونډې هغه اوایلو چې پیل سو افغانستان خپل موقف پکې بیان کړ ګډونوالو ته. د ګډونوالو لخوا هم موقفونه واورېدل سول. مجلس ډېر ښه په مخ لاړ. د افغانستان دریځ پکې روښانه سو او دا وویل سو چې افغانستان د نړۍ سره د اړیکو پلوي ده او موږ کولی سو د دغسې تفاهماتو تعاملاتو یو له بل سره د ناستو پاستو په نتیجه کې له افغانستان او له خلکو سره کومک وکړو. او هغه تشویشونه چې نړۍ او هېوادونه لري افغانستان هڅه کوي چې هغه تشویشونه د خپلې ټولنې د ضرورت لپاره هغه رفع کړي، خو وخت غواړي. دوی باید موږ ته وخت راکړي او په دې پروسه کې له افغانانو سره دوی مرسته وکړي، نه داسې دوی د اقتصادي بندیزونو له لارې یا د فشارونو له لارې لا هم زموږ ولس تر فشار لاندې ونیسي. په دې باندې دوی ټول قناعت هم حاصل سو. تر یو حده پورې فکر کوو چې د ګډونوالو ذهنیت به مثبت لوري ته تغیر کړي. عمومي فضا څنګه وه؟ یعنې عمومي فضا ډېره ښه وه. ټولو هېوادونو د افغانستان سره د همکارۍ ژمنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتو په شمول ټولو هېوادونو دا ویل چې افغانستان سره دوی د کومک کوي او د هیڅ نظامي اړخ حمایت نه کوي، د نظامي برخورد طرفدار نه دي او د افغانستان سره د همکارۍ روحیه په ټوله کې موجوده وه له ټولو هېوادو سره او له ټولو موږ مننه کوو چې دغسې یو فضا ایجاد شوې. بلې هغه یادونه هغه تشویشونه وو په تر حده پورې اسلامي امارت وایي چې دغه اندېښنې زموږ د ولس هم دي او دا ولسي موضوع د افغاني موضوع ده. موږ دوی ته وایو چې موږ خپله هم هڅه کوو چې د موضوع ته حل لاره پیدا کړو، په دې قیمت چې خدای مکړه د موږ ټولنه بیا جنګ او اختلاف او بدبختي ته داخله نه کړي. نورې لانجمنې مسایل مثلا د افغانستان د هوایي حریم مسایل دا یاد شول؟ نو دلته فضا ټوله داسې وه چې د افغانستان سره د همکارۍ روحیه غالبه وه. ټولو دا دریځ و چې باید افغانستان سره همکاري وسي د مخدره موادو د بدیل په برخه کې، دغسې د اقتصادي سکتور سره د کومک په برخه کې او ځینې تشویشونه چې دوی درلودل ټول مشترک وو. موږ هغه واورېدل، انشاءالله په هغه باندې به کار وکړو. مجاهد صاحب شما گفتین که مسائل را که What did you think of the points that other countries raised? And would you want to come back to these meetings again? ټولو هېوادونو نظرونه په د افغانستان باره کې مثبت ښکاري ځکه ټول د همکارۍ روحیه لري او دا یو ښه خبره ده. موږ غواړو چې هغه هېوادونه چې موږ سره په تعامل کې دي هغه لا تعامل پیاوړی کړي او کوم چې لا په تعامل کې نه دي هغوی هم راسي له افغانستان سره تعامل ته اهمیت ورکړي او په دې برخه کې د افغانستان له خلکو سره همکار اوسي. مجاهد صاحب شما دو مسئله عمده که بیشتر ما با نمایندای بعضی از کشورها از جمله کشورهای اروپایی صحبت کردیم، یکی مسئله حقوق زنان و دیگه مسئله حکومت فراگیر و اینا. ایره گفتن که مسائل داخلی افغانستان است و مطابق با فرهنگ افغانستان و اعلانات مشکل حل میشه، اما خواست اینا این هست که این دو موضوع بسیار عمده و اساسی است که در این ارتباط اینا مجبور هستند که مردم خود قناعت بتن که با حکومتی که میخواین تعامل بکنن. ما هم باید تصریح بکنیم که مردم ما هم مهم هستند. مردم ما هم خواستهای خود دارند، از ما تقاضاهای خود دارند. چیزی که برای ما مهم است موضوعات داخلی باید برای افغان‌ها گذاشته شود. ما خودمون پروبلم‌های خود درک میکنیم، خواست مردم خود درک میکنیم، راههای حلم کوشش میکنیم برشان پیدا کنیم. ولی کشورهای بیرونی باید تعامل مثبت با تمام افغانستان من حیث یک ملت تامین بسازن که به نفع همه مردم است. اگر خدای نخواسته فشارها دوام میکنه، محرومیت‌ها دوام میکنه، اول که متضرر میشه مردم ما هستن، اول خانم‌ها متضرر میشن. پس کمک به بشریت نشد، تشویش به جان نیست، باید همکار باشه. تشکر از هم. مننه.